کراچۍ کې د یوه میشت افغان امیر حمزه راتلونکی د نامعلومه برخلیک سره مخامخ دی. که څه هم حمزه په کراچۍ کې زیږېدلی دی، خو هغه په کوم پاکستاني دولتي ښوونځي کې د شاملېدو جوګه نه ګڼل کیږي. دا په دې معنا چې هغه باید خپلې زده کړې د افغان مهاجرو په کمپونو کې په جوړ سوي ښوونځیو کې سرته ورسوي. د کراچۍ په الصف څلور لارې ته څیرمه پروت د سید جمال الدین افغان ښوونځي هم دغه ډول یو ښوونځی ده. دغه مکتب چې د افغانستان د معارف وزارت له لوري منل سوی له تیرو 25 کلونو راهیسې خدمات وړاندې کوي. د افغان مهاجرو ماشومان دغه ځای ته ورځي څو له 12 ټولګي فارغ سي. حمزه هم هیله درلوده چې له دغو شاګردانو څخه یو تن واوسي، خو په افغانستان کې د طالبانو واک ته له رسېدو راهیسې ښوونیز سیستم له ستونزو سره مخامخ دی. زه 2 میاشتې د مخه له افغان ښوونځي فارغ شوی یم او لا تر اوسه مې د فراغت سند نه دی ترلاسه کړی. د دغه سند پرته زه په پوهنتون کې نشم شاملېدی. د افغانستان د تعلیمي سیستم نامعلوم برخلیک او د نړیوالو مرستو کمښت د افغان ماشومانو د نامعلوم برخلیک سبب ګرځي. دا کړکېچ د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې هم په پراخېدو دی، چیرې چې د افغان مهاجرو ماشومان د لوړ زده کړو له حقه محرومیږي. د حمزه په څیر بصیره واحدي هم دغه ډول یوه زده کوونکې ده. د کاري فرصتونو د نشتون له کبله هغه اوس په هماغه ښوونځي کې تدریس کوي چیرې چې یې زده کړې کړې وې. هغه د میاشتې د 20 یورو معادل شاوخوا 4000 کالداري ترلاسه کوي. زه له دې ښوونځي فارغه شوې یم. 4 میاشتې پرې اوړي او لا تر اوسه شهادتنامه نه لرم. زموږ لپاره ډېره سخته ده. د اټکل له مخې 2.8 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسېږي چې زیاتره یې د بېوزلۍ ژوند تیروي. په داسې حال کې چې زیاتره ماشومان په پاکستان کې زیږېدلي دي، خو د پاکستاني تابعیت ترلاسه کولو محروم دي. د پاکستان حکومت افغان مهاجرو ته د راجستر کېدو لپاره د POR کارتونه ورکوي، خو د بشري حقوقو د چارو پوهان وایي چې د مهاجرو د ادغام لپاره نورو ډیرو اقداماتو ته اړتیا ده. په پاکستان کې دغه مهاجر کارتونه په پراخه کچه د منلو وړ نه دي. د خصوصي ادارو خپلې تګلارې دي او د لوړو زده کړو کمیسیون په خپلو تګلارو کې اصلاحات د بهرنیو هیوادونو د اتباعو او مهاجرو اړوند قواعدو له مخې کوي. په پاکستان کې د محدودو حقوقو او په خپل پلرني ټاټوبي افغانستان کې د وروستیو تحولاتو له کبله د حمزه او بصیرې په څیر د ډیرو نورو ماشومانو ژوند له ستونزو سره مخامخ سوی او دا هم معلومه نه ده چې دا لړۍ به تر کله ادامه ولري.